د نورو قومونو غوندې د نړۍ نور قومونه چې نن په کم خوشحالی په آبادۍ په ترقۍ کې روان دي زما دا پښتون بچی به کله په د نور قومونو په مقابله کې نور اقوامو په مقابله کې زما دا پښتون قوم به په هغه ترقۍ په هغه خوشحالۍ په هغه ترقۍ روان به شي د دې زموږ راغونډ شوي یو او زه چې پې سوچ کوم نو دا ټول بالا کېږي چې پښتانه دې یو شي خبرې ټول کوو راځو خو عمل مو لږ کمزوری دی خبرې ډېرې کوو هر سړی هم دا خبره کوي خو عمل مو لږ کمزوری دی که عمل مو ټیک شو خدای شته دا یو جرګه ده او زه خو خدای نه پرون چارور وی چې بله جرګه د جلال آباد کې وشي بله جرګه د جنوبي پښتونخوا کې وشي زه خو یم چې خدای پاکه دا زما جرګه دی آخري جرګه چې خدای دې پښتنو له دا نه سوچ و فکر وکړي چې بل جرګه ونه کړو او یو عمل ته لاس پورې کړو چې عمل ته لاس پورې کړو چې موږ به تش ناستو به کال سر به جرګې کوو نورې جرګې مو نه دي پکار خان لالا صاحب خدای ډېر ښه وکړي چې دا یو جرګه یې راټوله کړه او دا پښتانه راغونډ کړه اوس باندې د افسوس خبره ده چې پښتنو په خاوره کې ډېر مړه خفه شو چې پښتنو په خاوره کې دلته ګورنر هم وایي زه پښتون یم زما ډي سي هم وایي زه پښتون یم زما چیف سیکرټري او زما ہوم سیکرټري چې د عام وایي د پښتنو د خاورې سره تعلق لري او دلته به ډېر برګېډیان ډېر میجران ډېر کرنلان به پښتاني ستا نه د شرم خبره ده هغوی دپاره ما دپاره نه هغوی دپاره چې په نشتر حال کې ډمې ګډېدې شي خو د پښتون کانفرنس د پښتنو جرګه نشي کېدی ستا نه د شرم خبره ده او بیا چې خبره کوي ولې هر څه زه پښتون یم تش په پښتو ویلو باندې پښتون نه شي چې پښتو کول مې زده کړې دوره غورو زما وروڼو زما مشرانو زمونږ خدای پاک په دې شلمه صدۍ کې یو سړی پیدا شو دشنغر یو خانو ثاني یې پرېښوه دا میدان ته شو او د پښتنو دپاره یو ډېر لوی هله ځله وشوه او ډېرې لوی قربانۍ وشوې او هغوی خدای کامیاب کړه او کامیاب په دې شو چې پښتنو له خدای ازادي ورکړه ډېرو قربانو او زموږ یو شاعر و زموږ د سیمې هغې یو شعر ویلي و چې ستی جانه پښتانه به غلامان وې که په دوی کې پیدا فخر اغران نه وې ډېره لوی قربانونه پس خدای هغه کامیاب کو انګریز دان خو انګریز تلو وخت کې باچا خان دلته چا خبره وکړه باچا خان او د هغو نورو ډېرو ملګرو د دیوبند علما اکرامو د جماعت اسلامي مشرانو د جمعیت مشرانو د ډېرو لویو لویو خلکو هغه وخت کې یو خپل سوچ و سیاسي او هغوی ویل چې مونږ دا تقسیم هندوستان نه دی دا تقسیم مسلمان دی هغوی چې مونږ د مسلمان تقسیم ته هغوی په حق کې لا نړل نو پاکستان جوړېدو سره د هغه خلکو چې کوم خلکو دا ازادي ګټلې وه دا خورې ازاده کړې وه په هغوی باندې یو تورتم جوړ شو او جیلونو او تکلیفونو او جایدادونه ضبط ډېر لوی ستر قربانۍ وشوې او پاکستان کې د باچا خان نامه اخیستل د باچا خان د ملګرو نامه اخیستل کفر وګڼلی شو دې کې بیا خدای پاک پښتنو له یو بل سړی ورکړ چې هغه د باچا خان د سیاست وارث دی د باچا خان د جایداد وارثان ډېر دي خو د پاکستان د سیاست د باچا خان د سیاست وارث خان عبدالولي خان خدای پاک پښتنو له ورکړ هغې خپل جدوجهد شروع کړو او په دې جدوجهد باندې هغه دانه مخکې لاړ من په پاکستان په سیاست کې تاسو ته وایم دا مقام د پاکستان د سیاست ډسکاوس کولو نه دی دا د پښتنو خبره کول غواړي خو زه دې دپایم چې دا د پښتنو له هغې څه ګټلي دي هغه تاسو ته ښیم نن د پاکستان په سیاست کې ولی خان عبدالولي خان پښتنو له دا په دې سنګر کې دا سنګر یې داسې وګټل چې نن چې کومه اسمبلي ماته شوه
आगा के द वाजपेयी खान द पार्टी कौमी असम्बली के पाकिस्तान पर सता सलोरम पोजीशन दे, सलोरम हैसियत दे। पहला नंबर पर कि मुस्लिम लीग दे, द्रीम पीपल दे, द्रीम MQN दे, और सलोरम द वली खान पार्टी दा, द पुख्तनो पार्टी दा। और बिया पर सेनेट के स्टासदा पार्टी, द वली खान पार्टी, द पुख्तनो पार्टी द दे बिया द्रीम नंबर दे। अलता मुस्लिम लीग पीपल जमंगा पार्टी द पुख्तनो द्रीम नंबर के, और बिया MQM पर सलोरम नंबर के दे। और पाकिस्तान के डेरे लोग पार्टी दी ख्वागा पार्टी कि कम पाकिस्तान जोड़े दो सना अगा काफिरो अगा वली खान पखपल सियासत, पखपल पुआ, पखपल फलसफा, पखपल सोच, पखपल फिक्र, पखपल कुर्बानो 10 और सौ पुख्तनों था यो नाम पैदा कर पाकिस्तान पर सियासत की ये हैसियत वाला पैदा कर मखकिंदा हुए जैसे टोल सियासी पार्टो ढेर एहतराम ढेर इज्जत को हो दा खबर को पुख्तनो दर पुख्तनो सा कमलो बोशवा जमा दल तरुणा मुतालिबे कई देखो न तिजारत दे कुलौशी और दालारा दे कुलौशी और दाखलक दे कुलौशी चाना मुतालिबे कवे जोरो वो द पुख्तन दुश्मन कुवतुनु ना क्या हुई द पुख्तन कोर नड़ई पुख्तन कोर उड़ाने मुंग बागे ना मुतालिबे को खुदेशता से को बिल्कुल यो मुतालिबा न को द पुख्तनो दुश्मनों ना यो मुतालिबा न को जो तजवीज पेश को चे द पुख्तनो दुश्मनानो चार से के वाकमान ये कि प्रदेश सतह है कि पमेलो बेलो कौमी सतह है द पुख्तनो द गिरेवान नला सोबा से मुतालिबे न कौम वेंच पुख्तनो द गिरेवान नला सोबा से ढेर जुल्म मुको द पुख्तनो बचो सनम ढेर जुल्म मुको बर पुख्तनो अफल अफगानान रूसरत खबर को चिशल का अफगानान शहीदान शो जनाना कुंडिशे बची यतीमान शो उसमें लगी बात हर सोशो और दिन यो विश्काल ओशो चिदमा पखोर और बल दे सो को बुआ चोलो वाला निश्ता सो के पे वो ना चाहिए हर सारे चौक खमी पेट्रोल पे वराची चे नोर गरम की जमा रोड दलता है खबर होगा वो चौवल नसरूदों की तो पाकिस्तान असला खत्म हुआ अफगानिस्तान के असला न खत्म होगी ये रोड लगी पर रोड वजनी जमा को और उड़ान शो जमा बच्ची दर पदर शो जमा तो जनानों ना लुपटेला रेशवे रसरुनों ना जमा मकबरे डकिशवे पके शल्ल का पुख्ताना शल पिंजिशला का पुख्ताना पके शहीदान शो मां ख्याल न चाहिए जरा रूसियान पके मड़ई और यो अमेरिका पके अफ्रीकन मरना शो तो जमा को और उड़ान का और यो विश्काल शो और लगे दले दे सो के मड़ई ना कि मड़े की जाओ